مونږ خلک خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع کړو. مونږ خلک خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو. مونږ خلک خو چې لږ د ځان نه غوړ ووینو او دا مونږ پکې څه کیو یا مونږ ګیلې شروع کړو. یو سړی جومات نه ووت او فرش او سپلی وشلېده یوشلېده دا پونده دی نور سره ولګېدله. اوهو خدایا زه د جومات نه کوز شم مونځ له کوم او زما دا حال دی بل موټر کې ګرځي زما دا حال دی خپه مې وسوځېده چې ویې کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروا هم نشته معافي غواړم. حضور پاک فرمایي نسخه درته ښیم نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه درته ښیم. خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي. د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک څه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو نو ما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته. چې دا د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځه پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي هغه ته وګوره. ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي. ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره. ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره هغه نابینا دی دې ته وګوري سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښ ځان له تړلی شمه هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري او مړه چې هر څه ناپوره شي که نه هر څه ناپوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو. شکر دی خدای ایمان دې راکړی دی شکر گزار بنده د خدای دوست دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان چې هغه شکر گزار دی او صابر دی دا د خدای دوست دی. د خدای په نعمت به شکر ادا کوي بالکل کم په سترګو ړوند دی بشیر جان ادې به شکر ادا کوي. ډېر ړانده دي او په فوټپات ګرځي سوالونه کوي دی خو د پیغمبر نعتونه وایي. ډېر ړانده دي چې د هغوی د لاس د نیو څوک نشته دته خو وروڼه لکه د ګورنر پروټوکول دی څوک یې د لاس نه یو خوا تختی او څوک یې بل خوا تختی. ډېر ړانده دي والله که په خر سور لیکئ په خر او دې ټول عمر په موټر کې سور روانې ځکه یې ورسره ویلته پولیس والا ودرولم او عجیبه دا وه چې ډرایور یې په لاس شلو هغه هم کله کله ډېر ښه سړی دی خدای دې خوشحاله کړي هغه په لاس بونډۍ دی په دې ګس لاس موټر چلوي او دې ورسره مخکې ناست دی دې په سترګو نابینا پولیس والا ودرولو چې ویې درولو ده ته یې وکتل او هغه ته یې وکتل یله که لایسنس میسن د ګاډي څه ورته وایي کاغذونه ډرایور ته ول اواز وکړي دې خو ما راتاو شه چې دې راتاو شه ویې څوک یې ویې زه یې سچو یم او دا مې راسره اولدار دی دې سچو یم او دا اولدار څه ویې ویې د بابا مونږ ماف کړ دا د خدای کرم څور ګرځي په موټر. په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوی پروفیسر و په اسلامي کالج کې ډېر نیک و. د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه و نو هغه په خپو باندې غریب معذور و نو هره وخت به په اوږه خلکو ګرځاو په اوږه به ناست و ګرځاو به. نو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي په خرو په اسونو ګرځي تا ته خدای انسانان مسخر کړي د انسان په اوږو ګرځي. د خدای د نعمت به شکر ادا کوم ناشکري به ادا کوم. لږه ډوډۍ ده الحمدلله ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرتی تېرېږي نه د دنیا ډوډۍ پرتی. زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې او ما له ډوډۍ وکړه زه خیر نوم فارغ خو وي خامخا به راځئ چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو ډېر خلک یې راغوښتي وو خالص زما د مخه مې چېرې تا له ډوډۍ کوم پرې چې نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې غوښې مخې او قصې پسې لکه دا دومره تکلیف دې ولې کو نجیب په ما خو نن اختر دی چې کېناستو ډوډۍ ته دلې د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې سپینې مهې هغې ته او لږه ډوډۍ راوړه هغې په مین نیمه کړه که څلورم باقي واپس کړه لږ یې پرېښوده. ما ولې وایي دا ما خو دغه په ما بند دي زما دغه خوراک دی نه پکې غوړي و نه پکې مالګه وه نه غوړي و نه مالګه مې ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه وی دقه مې خوراک دی مال ډېر د دنیا مال لیکن خپله نشي خوړی. نو که تا له خدای دوه کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه نو د الله شکر به ادا کوې د الله حمد به وې او د الله شکر به وې په دې الله خوشحالېږي.
او بیا د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته لا اله الا الله د دې نه لوی نعمت بل شته او چې په مانځو درې کې 2 رکعاته نفل وکړي او تندې د ځمکې له لاړ شي او خدای ته د سر کېښود لږ سوچ دی وکړه چې الله ګورې سر مې د په ځمکه کېښود زما قسم په خدای که د دې نه لوی نعمت ماته بل ښکاري که د 2 رکعاتو نفلونه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګیا سر او وجاړې ورته زما قسم په خدای که د تهجدو دا 2 رکعات او د هغې جړه دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شی دی په هغه بادشاه به ته خوشحالېږي په دې رب خوشحالېږي او چې ورته جاړې نو خاندي درته ته ورته جاړه هغه درته خاندي خوشحالېږي درته دا نعمت نه دی یو سړی په لاره روان دی او ډېر زیات بې سوکه دی سپلی هم نشته شلېدلې جامې دي یو ښار ته ورغې پخوا د دې ښاریو دروازې وې زموږ د پېښور هم دروازې وې دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غری ده او دا کوهټۍ ده څه ورته ویلې کېږي دا بله ده خیبر ګیټ او څه دا دروازې به وي او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او سار به یې کولاولې د ښار نه فصیل دیوال ته و دغسې یو ښار ته دې ورغې دروازې بندې دي لین باندې خلق ولاړ دی فقیر غریب هم په یو لین کې ودرېد چا نه تپوس وکړه دا دروازې ولې بندې دي وی د بادشاه نه باز تښتېدلی دی هغې پسې په منډو دي او چې باز کله پیدا شي دروازې به کولاویږي بادشاه وي اصله دا باز په دروازه بار ورتښتي قیمتي باز دی بس د یو سوړه سویلې وکړو روان شو د دریاب غاړې لا او یا الله ناشنا خدای دی ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي خدای دا ستاسین خدایي ده چې کم قمقل دی بې وقوف دی هغه له دې بادشاهي ورکړه قمقل په دې دی چې باز ته څوک دروازه بندوي باز ته 4 پیس خو نه دی ښار کې په دروازه به منډوي باز خو وزرې وړقوي او بله خېږي نو باز چې بندی نو په ښار جال واچوه دونه جال در سره شته نو تا باز ته دروازه دا سپی دی دا خر دی دا اس دی دا اوښ دی چې په دروازه تښتي نو قمقل بې وقوف خر هغه له دې خدای بادشاهي ورکړې پروټوکول دی څوک ته مخکې منډې وي څوک ته وروسته منډې وي څوک ته سلوټونه کوي او چې ما غوندې هوښیار یم ټوله شپه د عبادت کوم دروازې د روجې نیسم زما دغه حال دی چې سپلی هم نشته زما دغه حال دی چې کمیس هم نشته زما دا حال دی چې کور هم نشته ښځه هم نشته بچي هم نشته نو زه ستا عبادت کوم د میست نشته هغه بې وقوف پوټې مونځ نه کوي او بې وقوف دی قمقل بادشاهي دې ورکړی په دې سوچ کې پروت دی چې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولیده الله ورته بنده ولې پریشان یې ولې سوچ کې پروت دی وی الله ستا خدای ته په سوچ کې پروت دی بنده ما خدای کې څه چل دی خدای خو بې دینه دی هغه باچا مونځ نه کوي او قمقل یې بادشاهي دې ورکړې ده فوج او پولیس یې انډر دي او زه ستا عبادت کوم دروازې شپې نو ماله دې خدای پاکه شلېدلې جامې دي کور هېڅ هم نشته الله ورته وایي بس ما خو په خپل علم هر څه ټیک کړي دي ګوره قرآن حکیم کې الله وایي عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا وهو تا ته به یو شی ښه ښکاري د خدای په نسبت بخنې ځکه یې دله نه درکوي تا ته به یو شی بد ښکاري او د خدای په نسبت ښي موږ د خپل خیر او شر نه یو خبر الله زموږ د خیر او شر نه خبردار ما خو ښه کړي دي خو که ته وایې چې دا ښه نه دي نو دا ستا په دې خبره به فیصله وکړو ستا دا چې کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړم د هغه نعمت به تاله درکړم او خدای کولی شي که نه شي کولی په سیکنډ کې بادشاهي اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الملک بادشاهي د خدای په لاس کې ده اختیار د خدای په لاس کې دی اوس به 2 منټه کې فیصله وکړو ته چې پاسې باچا کوم دی اب ستا ځای له راولم ستا نعمت هغه له ورکوم د هغه نعمت تاله ورکوم دې ورته په دا خوب کې وي الله زما څه نعمت دی دا شلېدلې جامې دا شلېدلې سپلی دا ګرمه یخنه ده چې دا دې هغه له ورکې وی نه که نه تاله مې یو نعمت درکړی دی به بیا ستا نی ګورې به د هغه به ستی د هغه نعمت خو تاله در کوم بادشاه شي او ستا نعمت دا دی چې دا په نیمه شپه کې پاسې او دا ما ته جاړې چغې وې دا نعمت به بیا ستا نی دا به هغه له ورکوم دا په نیمه شپه به راته جړه هغه کوي دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي ته به بیا نه کوې وی نه الله دا نعمت ته ورکوم مونږ له چې خدای کوم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوق دی نو الله قبل نعمت باندې شکر بادا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست دی او یو سوالګری راغی خیر راوړی خدای مو بخا نبی علیہ السلام مبارک سره یو کجوره وورې کړه سوالګری ته وی زدا یو سوی دا څه شی دی ایله بیله یو کجوره شکر ادا نه بس نبی علیہ السلام خو سوالګری نه راټه هغه ونه کړل دغه بل سوالګری راغی بل سوالګری وای خیر راوړی دا خدای په نوم رسول الله مبارک ولې یو کجوره ورکړه بل کجوره چې ورې کړه سوالګری سوی الحمدلله او هو کجوره څومره لوی نعمت او بیا د مبارک پیغمبر د لاس ابل ناشکری وکړه او هو کجوره او بیا د پیغمبر مبارک د برکتی لاس او دینه قیمتي شی خپل کړه در تندیل اخرم صاحب دا خو لوی نعمت دی شکر ادا کړه حضور پاک حضرت ام سلمہ ته وی د بیبي وا ام المؤمنین وی ام سلمہ چا څه شی راوړل تو ګوره څه شی دی الله راوړل ورته هغه راوړل 4 دینار او 4 اشرفه وی ها بچی دا مولا
دوه سوالګري راغله، یو ناشکره لاړ، بل شکر ادا کړ، هغه ته 40 اشرفی میلو شي. په شکر الله خوشحالېږي. لئن شکرتم لازیدنکم، الله وی شکر ادا کړه نورم زیاتوم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که ناشکري دې وکړه زما نه سخت عذاب والا بل څوک نشته، عذاب مې سخت دی. قرآن حکیم کې الله وی په یمن کې مې 2 باغونه جوړ کړي، یو د لارې نه یو طرف ته اوږده قصه ده، یو د لارې نه بل طرف ته، او داسې میوې وي چې د هغې په شان باغونو میوې کم ځای وي، چینې، اوبه او قیمتي سورې، او دنیا ورته په تماشه کې وه. د ځمکه کې خوږوالی طاقت خو الله پیدا کوي. خلکو ناشکري وکړه، چې ناشکري وکړه هغه باغونه خدای وچ کړل. اوبه د خدای په لاس کې دي که نه دي؟ وایه راته، ژوند د چا لاس کې دی؟ عزت د چا لاس کې دی؟ بچی د چا لاس کې دی؟ روغ صحت د چا لاس کې دی؟ مرګ د چا لاس کې دی؟ او دا حج کې د طاقت درکوي څوک به درکوي؟ عمرې له به دې څوک بوځي؟ عزت به څوک درکوي؟ الله. اخلي به څوک؟ الله. بس د دغه خدای شکر ادا کوه. او ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، الله وی زما د نعمت شمیر نشي کولی. دا خو ما غد وجود نعمتونه درته وي، د نور ته ګورو، سپومې ته ګورو، د کائنات، دا ټول انسان له پیدا دي. لیکن الله بیا ګیله کوي اخره کې ان الانسان لظلوم کفار، انسان ډیر ظالم دی، ډیر ظالم. ولې د خدای ما د نعمت تاړو سوچ نه کوي چې د ما قدرت ته معلوم کی، او کفار ډیر ناشکر دی. او بس کی چته منوي الحمدلله، نوړی خولې ته واچوله چته منوي الحمدلله، کور ته ننوت چته منوي الحمدلله، بچي ته وکتل او خوشحاله شو چته منوي الحمدلله. په هر کار به الحمدلله وایي. ښه د خدای نعمت چې کوم نعمت ته ګوري او د یادي او کوم نعمت استعمالوي وی الحمدلله. او لږ به نه ګڼې د خدای لږ نعمت هم ډېر لوی شی دی. قانون دا دی که نه، که یو عام سړی چاله یو 100 روپۍ ورکړي وطني خوشحاله، خو چې یو لوی سړی ولې 100 روپۍ ورکړي نو په هغې ډېر خوشحاله. نو دا د لوی زیات نعمتونه دي. نو چې د الله د طرف نه دي موږ خدای که لږ دی خو ستا دی، موږ ته شکر ادا کوو. خدای شکر دی. په صحت روغ یو، که 2 اوربشو ډوډۍ ده خو چې پرهېز خو مې ته نه دی که نه، که د 5 پیسو مالګه ده خو خدای چې پرهېز خو مې ته نه دی که نه.